السلام علیکم ملګرو، بیا هم ښه راغلاست. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څو ډوله کمنټسونه موږ لرو په پایتان ژبه کې. په پایتان کې چې دا په عموم ډول په دوه ډوله کمنټس دي، یو ته سنګل لاین کمنټس وایي او بل ته ملټي لاین کمنټس وایي. سنګل لاین کمنټس لکه څرنګه چې دلته تاسو ته ښکاري د شارپ علامې په واسطه موږ دا مشخص کولی شو. دا هم یو کمنټ ده او دا هم یو کمنټ ده. نو دا دوه کمنټس دي چې ما په سنگل لاینز کې لیکلي دي. که چېرته وغواړو چې ملټي لاین کمنټ ولیکو، نو د هغې د لیکلو لپاره مونږ باید د ملټي لاین د کمنټ د شروع کولو لپاره 3 دانې ډبل کوټیشن اضافه کړو. د هغې نه وروسته باید راشو ښکته. نو دلته تاسو کولی شئ مثلا this is multi-line comment. دوستانو لکه څنګه چې تاسو ګورئ دا سنگل لاین کمنټ شو او دا لاندې چې کوم در تاسو ته ښکاري دا ملټي لاین کمنټ شو. یعنی 3 دانې ډبل کوټس باندې شروع کیږي او په 3 دانې ډبل کوټس باندې ختمیږي. نو دغلته به زه یو بل هم تاسو ته دغه دپاره ولیکمه د سنګل لاین دپاره. This is single line comment. دوستانو دا سنگل لاین کمنټ شو او دا لاندې چې کوم ښکاري درته دا ملټي لاین کمنټ شو. دې ته سنگل لاین کمنټس ویلی شو او دې ته ملټي لاین کمنټس. نو په پایتان کې موږ دوه ډوله کمنټس لرو، یو سنگل لاین کمنټ او بل هم ملټي لاین کمنټس.